موږ سوي د بیا د خدای په بل مسلمان نه راوړي چې څه ډېره سخته وه. یوه زړه مور مې هغه راووته. ړوند هاوان پر لمر سوځېدلې ځمکه له خټینو کورونو جوړ دا کلی د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ د لاغړو کلی دی او په زړه هدیره کې تازه جوړ شوي قبرونه له ځانه سره د تیر 20 کلن اشغال د ترخو کیسو او بوږنوونکو پیښو ژړونکی روایت لري. لاغړو کلی د غزني د اندړو ولسوالۍ له مرکز څخه 4 کیلومترۍ کې پروت دی چې خلک یې تر ډیره بېوزله او روزګار یې په آزاد کاروبار او مزدوریو چلیږي. خو د تیر 20 کلن اشغال پر مهال دا خلک هم په امن نه دي پاتې شوي. داسې پیښې ورشوي چې د قربانیانو پر خولو یې لا هم د مسکا څرک نه لیدل کېږي. 1999 هجري لمریز کال د اسد یا زمري میاشتې 28مه نیټه د لاغړو پر کور کلی د مازدیګر د لمر وروستۍ شغلې لګېدې او ډیری خلک د لمانځه لپاره جومات ته تللي وو. پر کلي د هوان لګېدو دروند غږ ځمکه ولړزوله او د کلي په څنډه کې له یوه کوره تور لوګی اسمان ته پورته شو. هوان د یوه کور په یوه داسې څنډه کې لګېدلی و چې ښځې او ماشومان پکې راټول وو. په یوه شیبه کې د کورنۍ هغه غړي چې بهر وتلي وو له کلیوالو سره ګډ د پیښې ځای ته ورسېدل. حالت دومره بوږنوونکی و چې د پیښې عیني شاهدان او د کورنۍ غړي یې د کولو توان نه لري. نو زه هلته په کلي کې نور هلکان وو، ما هغو ته ودرېدم، هغه مې ګوښه کول، مل تاسې نه نو زه مه راوځئ. نو زه چې له هغه راتېر شوم بل اواند راغی، متصل دوهم اواند پسې راغی. چې دوهم اواند راغی زما کور له جوماته داسې لږ دراز ده، جومات لرې ته رسي. نو زه چې دا نیمایي ته را رسېدم، دا زموږ د کور له خوا یو هلک راغی، د همسایه کور هلک و، هغه د اسانیې ته فغوله ځنې نیوتی و، هغه اواز چې لګېدلی. نو ما په هغو غږ وکړو مال خیر و هلکه څه کیسه وه، دا زموږ په کورې کې دوب راپورته شو، دوړې راپورته شو. هلته د هلک زبون وال شوی و، غږ یې نه کاوه. نو زه څنګه دلته رالم، هلته خو نو اسانه ډېره سخته وه. موږ سوي د بیا د خدای په بل مسلمان نه راوړي چې څه ډېره سخته وه. یوه زړه مور مې هغه راووته، هلته مو ورته ویل وایي خیر و مال هېڅ شی نسته، دې ویل ته اول مل اواند کور شاته لګېدلی، دلته مه راځه. هغه ډېره سپین سرې وه. هلته مې هغه ته دغه کړه، هغه مې کېنوله، ما کوشنیان ورسره مل دا کېنوه، زه هلته ورننوتم. چې ورننوتم هغه ټول په وینو کې پراته. هغه چې اوس رایاد چې ما ته ډېر زور راکړ، ټول یې یوه مې ورېره وه، واده یې تیار، دوه مې ورېندارګانې وې، دوه مې لمسیان وو، یو مې ورور وه. نو هغه دا و چې اسانیت ته زه راورسېدم، د وړو لورانو چې راوالي شي، هغه هلته پرته دغه ځونډۍ دغه چې هغه چې ما اڅخنو چیرې کوله، د بیا ژوند کلي ته مې زنګ ووهلسي، موټر راورسوي، زخمیان دي. د شهیدانو او ټپیانو بیلول ځکه ګران کار و چې پیښه تازه شوې وه او د ډیری شهیدانو د ژوند وروستۍ سلګۍ وې. که څه هم پر کلي د ماښام تیاره خورېده او وضعیت ته په کتو بهر ګرځېدل د مرګ له ویرې سره تړلي وو، خو کلیوال لکه سرتیري په خپلو شته امکاناتو د ټپیانو د لیږد لپاره خپل وسایل د پیښې تر کوره راورسول.